ماشاءالله دا کشمیری علاقې نه دا خلک ورسېدل توپکو سره انشاءالله چې دې درنې د ټول پښتانو والو لیډران روان دي ټولو پښتنو لیډران چې کوم د قومیت لیډران دي داسې نه چې دا کوم سیاسي لیډران دي سیاسي خلک په کوم باندې چیرې هغه نه کوي دا خپل سیاست ته خیر غواړي سوال نه پیدا کېږي چې دا په قومیت باندې هغه وکړي یو خان عمران خان نه بغیره دا تاسې که تاسو ټولونه ځان سره راوستي دي خیر دی وتا اجل خمونه پټ کړل خیر دی وتا نورو قومو ته دا پچار ده چې منې هر سړی د جان رسوي دا انقلاب له تا جوړې نشوري سو انشاءالله چې ټولو پښتنو چې به انقلاب راځي انشاءالله ټولو پښتنو ته دا پچار دي ځکه چې ټول پښتون باندې دا زابر روان دی چې وسایل نه ورکوي دا تاسې دا که تاسو دا کشمیر دې علاقې نه دا خلک راغی دا حکومت ته پکار دي دا ظالم حکومت ته دا خلک راوتلي دي دا چی شپه راوتلي دي دا حکومت ظلم کوي او دې سره به انشاءالله خپل حق په زور ورناخلي خپل حق چې غواړي پښتون چې چېرته حق غواړي به یې دهشتګرد کوي دا امرو د امن خلک ته نه امن راکوي یا نه وسایلو چې حق راکوي تیز پسې به بیا توپک راغلی توپک یې ولاړ پښتو سر قربان وي ډېر غیرت دي پښتو سر قربان وي ډېر غیرت دي د بیت بابا میدان جوړ شو ټول پښتانه دې ته جان رسوي ځکه چې هر وخت دا میدان نه جوړېږي چېرته
تا ان تر نن پورې جوړ سلای دا صرف دا جوړی نه ان افتتاح وسلا ان شاء الله چې ټول پښتون برادرونی دا ظالم حکومت چې دا تاسو مستقبل حق نه راکړي دا په خوږې باندې په زور بیا خود چې یو شاید یو سړی د خپل حق نه درکوي خو ټوپک خو پسې راخلي دا ظالم حکومت ته بیا دهشتګرد کوي چې دا دهشتګرد دا یوه دا بله ده نو انشاءالله چې دا خپل حق به په زور ورناخلو ځکه چې ټولو پښتنو په وسایلو باندې حکومت ناسته د چوره وسایل پښتون دي خلک چې دي دا له مستي نه دي وتلي دا غنمان یې وچلله تباه کېږي او کابل په عربانو په کربانو روپیو نقصان کېږي دې دپاره وتلي دي په دې باندې حکومت نن 15 رواج ده چې غور نه پکوي دا نوره حق نه راکوي په بیر نه بند کړی دي سر پرې کولو ته تیار حق یا شهادت حق یا شهادت حق یا شهادت خلک وایي چې دا د پاکستان خلاف دي موږ نه پاکستان خلاف یو دا پاکستان ګنډه ووینو نو د حکومت خلاف یو ځکه خلاف یو چې دا خپل حق موږ ته نه راکوي سګي علاقې خلک چې دا مول ورونه دي دا ټول یو مروه دي دا باسي چوک سره جلا کوي ټول پښتون چې دا ټول ورونه دي سره دا دغه خلک دي منافقان ابا دا چې مخ چې سره کومه سره ګوشي کړي دا هغه لګیا دي چې دا څه بلا چې دا ټول پښتانه په وی بیا یو وری ټولو پښتنو لیډرانو ته دا وایو چې هر سړی د دې ته ځان ورسوي ځکه چې دا میدان جوړ سوی دی بیا نه داسې میدان جوړ سوی دی دا پیله وار ده انشاءالله چې دې له میدان کې به ټولو پښتنو ته خپل وسایل خپل حق ورته واخلو انشاءالله دا داسې نه ده چې خالي مروه ته میټنو میدان ده دا د ټولو پښتنو دا میدان ده
دا خو به لګیا دغه خو دغه کار ده لکه چې ټول کار یې دوستانه ده دغه یې ورته حواله کړی اسلام آباد غدارانو خپل کلي چې خپل غداران ښه پېژني هغه باندې به دا نوم تاجور احتجاج شوی دا به ډېر بد پېژني ځکه چې غدارانو باندې دا چېرې غداران دا غواړي چې پښتانه دې ټول په یوې خولې سي که پښتنو خو دو سیاست کوي کوم مسایل دي دې حق دې چې دو پیسې یا حق یې پسې خوري په هغه باندې تېر تېروي نو دا چېرې غواړي غریب سړی به درېږي نن خان تاسې ته خپل جان زمن اعمال هر شا ته توقف کړي دي خو غریب سړی به درېږي دی چې چېرې خان لاملا نه درېږي ولې نه درېږي هغه خو دې چې مفاد د هغه یې پسې سیاست په کوي په دې خلکو باندې هسې خو یې د سیاست ختمېږي که خدای ختم کړي ټوپک خو چې نه راخلی حق ویلې کول دا د وینې بند هغه چې دا چور پښتنو لیډران دي چې چوره دي علي وزیر ته ګوره چې دا د وینې نن په جیبو چې پراته دي چې څه به ورسره کوي یا څه به نه ورسره کوي او دې پسې به ټوپک نه راخلی چې پښتنو چې لیډر جوړېږي لا حق خبر کوي به یې دا یې چیکي به یې دا یې جیل ته واچوي بیا ظلم ورسره کوي دیشي کاره ټوپک راخسته ده چې په موږ باندې څوک ظلم کوي لا ټیکر باندې کوي به بیا جواب ورکوو موږ خپل ځان حفاظت لپاره راخسته ده دا ځینې خلک داسې غلط رنګ لا غلط هغه ورکوي انعام خان صرف یو مقصد دا نه یو به مقصد دا نه څه شی مقصد دی انعام خان یو مقصد دا چې دا ټول پښتون قوم به څرنګه زه په یوې خولې کوم صرف یو دا مقصد دی دا میدان یې جوړ کړی دغه پاره ده چې زه به ټول پښتون څرنګه په یوې خولې کوم
د 15 رواج دا چې دا درنه شوري دا چیش په باره چې شوري دا اوبه غواړي غنمانې وچې دي په عربانو روپۍ نقصان یې کړي خو حکومت یې نه ورکوي خپل حق یې دا حق نه ورکوي دا غنمانې وچوي دا نقصان ورکوي ټول پاکستان ته دا نقصان ورکوي ځکه چې دا وري په مروتو چې غنم سلیو مخکې په 13,000 روپۍ ګوڼۍ وه په 14,000 په 15,000 دا وري ته په 6-7,000 روپۍ باندې ګوڼۍ وه دا ټول پاکستان ته فایده ده که نه ده دا ولې نه ورکوي دې شیلوکار یې نه ورکوي چې دا میدان کامیاب سي بیا به هر چېرته پښتون ما پسې ټوپک راخلي دا یو مقصد دی دا حکومت زه دا تحریک والیو مجاهد د دې نه موږ هغه کوو چې دا د دې عوامو ته چې ووایي پښتنو ته روان ده روز پر روز خلک بیداری دي جذبه بیداری دي سګي والی خان خیل دا مخ خلک نن راغلی ده الحمدلله میدان آباد ده سره د وسلو هر یوه مورچه آباده ده هیڅ ټینشن نشته تحریک پوره من ده هیڅ خطره نشته د لکۍ عوامو ټولې ضلعي عوامو ته وایي چې میدان ته روزو ټولو پښتنو ته وایي چې میدان ته روزو نن ځان خپله پښتو ښکاره کړو شبا په دغه میدان مایندرېږو د پښتو دعوا به کوو بیا به سترګو نیسو چې کوای انشاءالله مروتو یو زیری درکوو یو خوشخبري درکوو چې ګډلې مو ده خو لږکې مضبوط سو لږکې یوسو دا چمچې لوټې چې کوم دی موږ داسې من چې تفریق پیدا کوي تقسیم پیدا کوي نوره درېسو دا پرېږدو دا سیاست دا پالټۍ دا غونډۍ نوره په بم ولو چې د کومې موږ مشران غلامي ذهنونه جوړ کړي دي کوم ما ماشومان یتیمان کړي دي کوم ما ماشومان ما مستقبل یې خوار کړی ده دغه خلک خوار کو وایي چې وایي انشاءالله چې دلی دي اسکڼې یې مات دي انشاءالله دی به د میدان ته نظیر وتای دا ګرم میدان ده دا د زنانو د دغو خلکو بې غیرتو میدان نه ده دلته چې چوره خلک ناست دي غیرتي خلک ناست دي د دو جذبې ته د دو جرأت ته موږ یو جهان مننه مولوي صاحب ما ویله چې دغه اوبه خو چې دي دا خو یې ډي سي ومنلې ټول ومنلې چې تاسې اوبه کېږي خو موږ خو دا ذهن ده چې د حکومت یې موږ ته نه راکوي دا دې لوکره نه راکوي چې دا خو ټول پښتون ته دا ثابتېږي چې یاره چې حق نه ورکوي به دای سیخ ټوپک پسې دې اوبو سره یو د لکي مروت پښتنو یو د بیټنو دغه علاقې عوامو روزي نه ده تړلې دې سره به بلوچستان آزاد سي غټه منصوبه دا ده چې کوم د ما دلته ماشوم ته د غلامي درس ملیشیا یا بلې نوکري اف سی بلوچستان ته سیخی دې دپاره سیخی چې هلته په پنجاب فیکټریو باندې ولاړي او د چې کوم د هغه پله بلوچان دي هغه نه پنجاب والې فیکټرۍ ژغوري نو چې دلته ماته دا اوبه میلاو سي ما خلکو ته وسایل میلاو سي ما خلک په نوکري دا ذهن بیا ختم سي نو هلته په بلوچستان آزاد سي دا پښتون خو بیا څه آزاد ده خو چې کله دوی ته خپل وسایل میلاو سي بیا دلته یو قوم پروت ته چې هغه ته خپلې مور وصیت پرې شوی ده چې هغه ته وایي سیف الله برادران هغه ته خپلې مور دا وصیت پرې شوی چې بچه دې مروتو ته اوبه ونه کړي که نه دلته به بیا تا چپلۍ صفا کوونکی څوک نه وي تا خاني به بیا څوک نه مني نو غټ رکاوټ اوس په موقع باندې دا یو کور ده او دا کور نه ده
دې سره دلته لکه مروت چې چمچې او لوټې میلاو دي هغه ته راپورټ ورکوي چې خان صاحب لږ کې وار وکړه لږ کې په حکومت باندې دباو راوله په ډي سي دباو راوله په ډي پي او دباو راوله موږ دا سړی ته تتم کوو خو انشاءالله دا داسې یو جلک دا داسې یو لمبه ده دا داسې یو اور ده چې دا یې چا پلار نصیر وکاو کوای دا خو ډي سي ده چې شل ډي پي اوګانې ډي سیګان راشي دا لمبه به انشاءالله جاري ده حق به ګټو ګټلی مو ده ځکه چې کوم دی لکه مروت کانال اکسن د هغې په جریان باندې دا خبره وکړله چې تاسې به دغه مروت کانال چې اوبه ستا باید هر کس په کورمې چې تاسو 850 کیوسک اوبه دي بیا به سی ډي پي او تسلیم کړه بیا به سی ډي سپیګانو تسلیم کړه بیا به سی ډي سي تسلیم کړه دې مروت کانال چې کوم مین ټارګیټ سړی دی چې هغه نه د تاسو موږ دا چار بال کېږي کمیشنر بلو ده هغه دا تسلیم کړه چې دا مروت کانال یا دې کورمې چې 850 کیوسک اوبه دي د پښتنو دي نو تاسو موږ دا مطالبه حل ده خالد بس دومره ده چې تاسو موږ چمچې لوټې دغه علاقې چې کوم پراته دي دا به چې رکاوټ دي دا به انشاءالله مختوري کېږي او د میدان به موږ ته انشاءالله مهرباني